السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای. موږ او تاسې په تېره ورځ کې د سې پاره 10 شپېته او 90 درجو مثلثي نسبتونو پیدا کولو سره اشنا شو او په نننۍ درس کې د هماغې درجو دوهمه طریقه وایو. مخکې د دې چې دوهمه طریقه یې وایو 45 درجې مثلثي نسبتونه باید وپېژندو، ځکه موږ 45 درجې په تېر درس کې نه ویلې. په خاطر د دې چې 0 درجه مثلث نیموګنوي هم پیدا کړل او د 10 درجو په مثلث باندې مو شپېته هم پیدا کړلو. نو په نننۍ درس کې مخکې باید له 90 درجو مثلثي نسبتونو پیدا کولو سره اشنا شو. د دې لپاره ما مثلث رسم کړی ده چې د قیم زول اوږدوالی له یو سره مساوي ده، یعنی هم د ایکس او هم د وای، او وتر یې نه معلوم ده. د وتر پیدا کولو لپاره له پیثاغورس قاعدې څخه ګټه اخلو. پیثاغورس ویلی و چې د قیم زول مربع مجموعه مساوي کیږي له وتر مربع سره. ایکس مربع مثبت وای مربع مساوي کیږي له آر مربع سره. د ایکس قیمت معلوم ده له یو سره مساوي ده، مثبت وای دی وای قیمت هم له یو سره مساوي ده، مساوي وشي له آر مربع سره. یو مثبت یو کا په توان د هر عدد وي بیا هم یو سره مساوي ده، نو یو که مربع هم شي یو کېږي. په دې ډول مثبت یو که مربع شي هم یو سره مساوي کېږي، مساوي وشي له آر مربع سره. یو مثبت یو دوه کېږي، آر مربع له اطرافو څخه جذر اخلو، نو د آر مربع آر به مساوي شي. کله چې جذر واخلو نو د آر قیمت به له جذر سره ختم شي او دوه به د جذر لاندې شي. په دې ډول د آر قیمت لاسته راغلو. د آر قیمت مساوي ده 2 جذر 2 سره. اوس کولای شو ساین، کوساین، تانجانت او معکوس د دوی د 45 درجو مثلثي نسبتونه پیدا کو. په دې ډول دقت کوئ. ساین 45 درجه بو مساوي شي. ساین مقابله تقسیم وتر، یعنی یو تقسیم 2 جذر 2 باندې 2 جذر 2 مساوي کیږي له 2 ضرب جذر 2 تقسیم 2 جذر 2 تقسیم 2 باندې. دا ځکه که چیرې وغواړو یو پر 2 جذر 2 صدا کو، نو هم صورت ته جذر 2 او هم محرت ته جذر 2 ضربو. که چیرې صورت ته ضرب کو نو مساوي وشي له 2 جذر 2، محرج کې 2 2 څلور کېږي، څلور کا ساده کو 2 په توان د 2 کېږي، 2 له 2 سره ختمېږي، یوازې محرج کې 2 بکی پاتې کېږي. په دې ډول ساده کولی شو. دویم رزو کوساین ته. کوساین د 45 مساوي کېږي مجاوره تقسیم وتر، یعنی یو تقسیم 2 جذر 2 نه. بیا هم همدا قیمت لاسته راځي که چیرې ساده کو 2 جذر 2 تقسیم 2 باندې. دریم د تانجانت قیمت لاسته راوړو. تانجانت 45 مساوي کېږي مقابله تقسیم وتر. 45 درجو که تانجانت ونیسو مقابله تقسیم وتر، یو تقسیم یو مساوي کېږي له یو سره. رزو محکوس د دوی پیدا کوو، یعنی څلورم کوتانجانت. کوتانجانت د 45 مساوي شي، بیا هم مجاوره پر مقابله یو تقسیم یو یو سره مساوي کېږي. پنځم که چیرې سیکنډ پیدا کو، سیکنډ د 45 مساوي شي وتر تقسیم مجاوره زوله باندې، وتر تقسیم مجاوره، یعنی 2 جذر 2 تقسیم یو باندې چې مساوي کېږي له 2 جذر 2 سره. که چیرې سیکنډ پیدا کو
کوسیکینډ سیکینډ نه بلکې کوسیکینډ د ساین محفوظ کوسیکینډ به مساوي شي 45 درجو کوسیکینډ به مساوي شي د 45 درجو لی وتر تقسیم مقابله زوله باندې یعنی 2 تقسیم یو چې مساوي کیږي 2 سره دا و د 45 درجو مثلثي نسبتونه چې موږ او تاسې په تیر درس کې نه و زده کړی او په نننی درس کې ورسره اشنا شو ساین 45 مساوي کیږي لی 2 کوساین د 45 هم په همدې ډول قیمت ده د تانجانت یو ده او د کو تانجانت بیا هم یو ده د سیکینډ او کوسیکینډ یو له بل سره مساوي دي یعنی 2 قیمت کیږي راځو دوهمه طریقه چې ډیره اسانه طریقه ده د استاندار زاویو مثلثي نسبتونو د پیدا کولو د دې سره آشنا کیږو د دې طریقې لپاره د ساین لپاره د 0 څخه تر 4 پورې عدد لیکو او د کوساین لپاره د 4 څخه تر 0 پورې عدد لیکو د تانجانت پیدا کول لپاره همدغه چې د ساین قیمت لاسته راغلو همدغه د ساین قیمت د کوساین په قیمت باندې وشو نو د تانجانت قیمت لاسته راشي ځکه موږ ویلي وو چې تانجانت الفا مساوي کیږي ساین الفا تقسیم کوساین الفا سره دا په تیرو درسو کې زده کړیو نو په همدې ډول د تانجانت قیمتونه لاسته راځي دقت کوئ د ساین لپاره د 0 څخه تر 4 پورې اعداد لیکو 0 1 2 3 او 4 کله مو چې دا اعداد ولیکل د 0 نه تر 4 پورې دا واړه اعداد پر 4 باندې وشو دا واړه اعداد یعنی هر یو جلا جلا پر 4 باندې تقسیمو دقت کوئ کچېرې 0 پر 4 باندې وشو بیا هم له 0 سره مساوي کیږي کچېرې 4 یو پر 4 باندې وشو یو پر 4 سره مساوي کیږي یو پر 4 سره مساوي کیږي کچېرې 2 پر 4 باندې وشو مساوي کیږي یو پر 2 سره او 3 کا پر 4 باندې وشو 3 پر 4 کا پر 4 وشو یو سره مساوي کیږي اوس کوم قیمتونه چې موږ ته لاسته راغلل د دې څخه دویمه درجه جذر نیسو په دې ډول دقت کوئ کچېرې د 0 څخه جذر وانسو بیا هم له 0 سره مساوي کیږي کچېرې د 0 څخه جذر واخلو کچېرې د 0 څخه جذر واخلو بیا هم 0 سره مساوي کیږي او کچېرې د 1 پر 4 څخه جذر واخلو د 1 پر 4 څخه مساوي کیږي 1 پر 2 سره مساوي کیږي 1 پر 2 سره او کچېرې 1 پر 2 څخه جذر واخلو موږ ویلي وو چې 1 پر 2 جذر 2 مساوي کیږي جذر 2 پر 2 سره یعنی مساوي کیږي جذر 2 پر 2 سره کچېرې 3 پر 4 څخه جذر واخلو د 3 پر 4 جذر مساوي کیږي 3 جذر 2 تقسیم 2 باندې دا ځکه 3 څخه جذر واخلو بیا هم هماغه جذر 3 کیږي یعنی د 3 څخه مو جذر واخیستلو د 3 څخه مو جذر واخیستو جذر په دې ډول یعنی لومړی یوازې 3 وو له دې څخه مو جذر واخیستو مساوي شول 3 جذر 2 سره 3 جذر 2 سره او کچېرې له 4 څخه جذر واخلو په دې ډول نو دا موږ په دې ډول لیکل شو 2 په توان دی 2 جذر 2 2 له 2 سره یوازې بکی 2 پاتې شي نو موږ کولی شو چې ولیکو 3 جذر 2 تقسیم 2 باندې او که د 1 څخه جذر واخلو بیا هم له 1 سره مساوي کیږي
که چیرې د یو څخه جذر واخلو بیا هم یو سره مساوي کیږي. د کوساین د پاره له څلورو څخه شمیره لیکو په ترتیب سره، یعنی 4 3 2 1 او 0. بیا هم پر 4 باندې ویشو، هر عدد جلا جلا په 4 ویشو. که چیرې 4 پر 4 ویشو یو سره مساوي کیږي، 3 که پر 4 ویشو 3 پر 4 کیږي، 2 که پر 4 ویشو مساوي کیږي 1 پر 2 سره 1 پر 4. که چیرې 0 پر 4 باندې وشو 0 لاسته راځي. دقت کوئ. بیا له همدې څخه که جذر واخلو، که چیرې جذر له همدې څخه واخلو نو مساوي کیږي له که 4 څخه جذر واخلو مساوي کیږي نه له 1 څخه که جذر واخلو، ځکه 4 که په 4 تقسیم کو 1 کیږي، 1 څخه که جذر واخلو بیا هم له 1 سره مساوي کیږي. که چیرې 3 پر 4 څخه جذر واخلو نو جذر 3 پر 2 سره مساوي کیږي. که چیرې 1 پر 2 څخه جذر واخلو، که چیرې 1 پر 2 څخه جذر واخلو په دې ډول دقت کوئ. جذر 2 تقسیم پر 2 سره مساوي کیږي. جذر 2 تقسیم پر 2 سره، یعنی ساده شکل په دې ډول ده. جذر 2 تقسیم پر 2 سره مساوي کیږي. او که چیرې د 1 پر 4 څخه جذر واخلو، د 1 پر 4 څخه که چیرې جذر واخلو نو مساوي کیږي 1 تقسیم پر 2 سره. که چیرې د 0 څخه جذر واخلو بیا هم له 0 سره مساوي کیږي. د ساین قیمتونه مو نسبتونه پیدا کول. ساین 0 0 کیږي، ساین د 10 درجو 1 پر 2 کیږي، ساین د 45 درجو جذر 2 پر 2 کیږي چې دا مودل ته هم پیدا کول. ساین د 15 جذر 2 پر 2 کو ساین د 45 بیا هم جذر 2 پر 2 سره مساوي ده. ساین د 80 جذر 3 پر 2 ساین د 90 درجو له 1 سره مساوي ده. کوساین د 0 1 سره مساوي، کوساین د 10 جذر 3 پر 2 کوساین د 45 جذر 2 پر 2 سره مساوي ده. کوساین د 80 1 پر 2 سره مساوي ده. او کوساین د 90 درجه مساوي کیږي له 0 سره، چې دا غي دوهمه او لنډه طریقه ده. او په دې سره تاسو ان شاء الله په اسانۍ سره زده کولای شئ. د تنجان د پاره ساین قیمت پر کوساین باندې وشو. د تنجان د پاره ساین قیمت ساین 0 له 2 سره مساوي ده د 0 سره تقسیم د کوساین قیمت له 0 سره مساوي ده. 0 تقسیم عدد له 0 سره مساوي کیږي. تنجان د 10 درجه څو کیږي. ساین د 2 ده 1 پر 2، کوساین د 2 ده جذر 3 پر 2، جذر 3 پر 2 سره. کله چې کسر الکسر کې مخرجونه مساوي کولای شو، مخرجونه یو له بل سره اختصار کو نو یو پر جذر 3 بکی پاتې کی. که چیرې صدا کو نو مساوي کیږي جذر 3 پر 3 سره. تنجان د 45 ساین تقسیم کوساین، یعنی 2 جذر 2 تقسیم 2 باندې 2 جذر 2 تقسیم 2 باندې. کله چې صورتونه مخرجونه یو له بل سره مساوي نو د تقسیم یا د نسبت قیمت له 1 سره مساوي کیږي. تنجان د 45 مساوي کیږي له 1 سره، چې دلته مو هم پیدا کړه ده. تنجان د 45 له 1 سره مساوي ده. رزو 80 درجو د تنجان ته ساین د 80 جذر 3 پر 2 تقسیم کوساین دی 1 پر 2 سره 2 بولی 2 سره اختصار کو، یعنی مخرجونه مساوي دي. یوازې په صورت کې 3 باقي جذر 2 باقي پات شي، که پر یو وشو بیا هم همدا قیمت لاسته راځي. تنجان د 45 تنجان د نوي مساوي کیږي ساین تقسیم کوساین، یعنی 1 تقسیم 0 عدد تقسیم 0 مساوي کیږي لیلایتنه سره. دا دوهمه طریقه وا.
ساين مو لومړی د ساين دپاره د 0 نه مو تر 4 پورې قیمتونه ولیکل. بیا موږ او تاسې همدغه قیمتونه 0 1 2 3 4 هر یو عدد جلا جلا پر 4 باندې وویشلو. له هغې څخه مو وروسته له هر عدد څخه دویمه درجه جذر ونیو چې له هغې څخه وروسته موږ ته د ساين 0 10 15 شپېته او 90 درجې قیمتونه لاسته راغلل. په همدې ډول د کوساین دپاره مو د 4 څخه په ترتیب سره 4 3 2 1 0 قیمتونه ولیکل. یعنی د ساین دپاره مو د 0 نه 4 پورې د کوساین دپاره د 4 نه تر 0 پورې قیمتونه مو ولیکل. په هر یو قیمت مو جلا جلا پر 4 باندې ویشلو لکه څه ډول مو چې ساین ویشلو او بیا مو هر عدد د دویم درجه جذر لاندې ونیولو. هغې څخه وروسته څه د کول ته موږ ته له څه د کول نه وروسته د 0 درجې د 10 درجو د 15 د شپېتو او 90 درجو قیمتونه د کوساین لاسته راغلل. تنجان مو د ساین او کوساین د تقسیم څخه لاسته راغلو ځکه په تیرو درسو کې موږ 2 رابطې زده کړې وې چې یوه دا رابطه وه تنجان الفا مساوي کېږي ساین الفا پر کوساین الفا. دویمه رابطه په دې ډول وه کو تنجان د الفا مساوي کېږي کو تنجان د الفا مساوي کېږي کوساین الفا تقسیم ساین الفا او د دې لومړی رابطې په اساس موږ د تنجان قیمتونه د ساین تقسیم کوساین څخه په لاس راوړلو. انشاءالله چې تاسو دغه درس په صحیح ډول زده کړی وي. ډېر اسانه درس ده. که چیرې مو درس نه وي زده کړی مهرباني وکړئ 2 ځلې 3 ځلې حتی 10 ځلې برنامه وګورئ تر څو مو چې درس در شوی نه وي برنامه ما پرېږدوئ او برنامه دوباره تکراروئ. انشاءالله په راتلونکي درس کې به د همدغې رابطو مطابق مسایلو باندې کار کوو. په هغه کې ما کنکوري سوالونه راټول کړي دي او کنکور ته مشابه سوالونه مې هم راټول کړي دي. تقریبا د 3 کنکوري کتابو څخه ما مسایل راټول کړي دي. ستاسو په خاطر زه بېنهایته زیات تخوري کوم تر څو کنکوري سوالونه راټول کړم او تاسو په هغې باندې کار کوئ. هغه چې په فعالیت تمرین کې درته اچوم ځکه په فعالیت او تمرین کې ما اکثره کنکوري سوالونه راټول کړي دي یا کنکور ته مشابه سوالونه دي. په راتلونکي درس کې به انشاءالله په دې کې مسایل کوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.